السلام علیکم شاگردان ولایت ویک چې رو جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې د هغه بیا هم ټینس دی فیوچر انډیفینیټ ټینس پیسې وایس دی فعل مستقبل مطلق زمانه راتلونکی وخت د دې تعریف به وایو اصول به وایو دغه وروسته بیا جملې جوړوو راځو د دې تعریف دې ته It tells us about an action to be done by someone in the future. دا موږ ته د یو داسې کار په باره کې وایي چې هغه به کیږي په یو چا باندې په راروان وخت کې د یو چا د خوا څخه به د یو چا په ذریعه په مرسته باندې به هغه کار کیږي په راروان وخت کې لکه څنګه چې موږ ته ویلي وو چې په اکټیو وایس کې کار کوونکی معلوم وي په پیسیو وایس کې کار کوونکی نه یې معلوم نو موږ د یو چا د خوا څخه به کیږي هغه به کار قدرتي کیږي یا به د انسان په وجه باندې کیږي نو دا رقم رولز دا ټینس خپل رولز دي د دې رولز اصول دا دي ستا هیلپینګ وربز ویل وي سلاش شل وي ویل وي او شل وي دي ورب ترټ فرم دي او سینګولر اینډ پلورل د جمع واحد او د جمع نومو سره هی شي ایټ او آی وي د ټولو سره ویل وي استعمالیږي یا موږ دا وایو چې د آی وی سره برابر شل وي د دې سره شل وي استعمالي د نور سره ویل وي استعمالیږي د آی او د وی سره شل وي د نور ټولو سره ویل وي استعمالیږي د تعریف اصول سره اوس به راسو د دې جملو ته د ډور ویل وي اوپنډ دروازه به خلاصیږي په یو چا باندې نه باید د پولیس یا باید د ګورمنټ یا د بل هغه چا ذریعه چې خاص کر دلته زموږ د شمن د بارډر ډور د دې باره کې موږ دروازه به خلاصیږي مثلا سبا د ډور ویل وي اوپنډ ټمارو سبا به دروازه خلاصیږي یا د بارډر ډور ویل وي اوپنډ د بارډر دروازه یا د تورخم ډور ویل وي اوپنډ یا د واګا بارډر ډور ویل وي اوپنډ ویل د کرکټ میچ دلته د ای اضافه شوی دی میچ ام ای ټي سی ایچ د دې اصلي هیلپینګ لیټرز دي هغه حروف یې راځي ای نه کې راځي وی فلیټ آیا د کرکټ لوبه به کیږي د ورک ویل ناټ بی ډن کار به نه کیږي سبا به کار نه کیږي چې د مثلا موږ دا رقم جمله جوړو د ورک ویل ناټ بی ډن ټمارو اون فرایډے د جمعې په ورځ باندې به کار نه کیږي They will be punished by the teacher دې ته به د استاد لخوا سزا ورکول کیږي Will they be punished by the teacher دې ته به د ښوونکي او استاد لخوا سزا ورکول کیږي او په د اکټیو وایس دا رقم دی د teacher will punish them استاد به دې ته سزا ورکړي دا د اکټیو وایس جمله ده A match will be played by us یوه لوبه به په موږ باندې کیږي په موږ باندې به یوه لوبه کیږي یو میچ به په موږ باندې کیږي او I shall be invited زه به راغوښتل کیږم ما ته به دعوت راکول کیږي او دا جملې شولې ونه په اخر کې ستاسو د امتحان دپاره چې تاسو په دې سبق پوه شوئ که نه دغه یوه جمله ستاسو دپاره ده دا ټرانسلیټ کړئ په کمنټ کې ولیکئ دا ونه به پرې کیږي یا دا درخته به کاټیږي دغه ولیکئ نورې جملې هم که بله پوښتنه لرئ هغه هم ولیکئ په کمنټ کې د خپل خیال اظهار وکړئ زموږ سبق په باره کې خپله تبصره راسره شریکه کړئ الله حافظ ویډیو لایک کړئ